په کوم مرکز نه برید کړی دی لکه 13 ورځ په هلمند کې غالبا که په قندهار کې دوی داسې برید وکولو. نو قاری صاحب بیا ستاسو د قطر دفتر ولې وایي چې د خوکړې سرغړونه یې وکړه؟ خبرې ته سړی نه پرېږدي. مشکل دا ده که ته خو سړی داد نه پرېږده. یو سړي ته چا ویلي و چې څه نه مېږي ویدلي چې خدای ویدلي چې کافر شوې دا څه یایې وی چې خو داد ته مې پرېږده خدای داد نه مېږم. خو ته خو لږ مونږ خبرې ته پرېږده د خدای بنده ته خو مونږ لږ پرېږده چې ځواب خو مکمل کړو. سړی روح له مبین صاحب کټ کوی ما ته خو مونږ لږ خبرې ته پرېږده چې موږ ځواب مکمل کړو. ځواب د مکمل کو نه وروسته چې تاسو کوم سوال و صحیح بیا مطرح کا. ګوره امریکایانو بمبارونه کړی دي زی په زی دا جزئی ته خطای دي کیږي په بدل کې امریکایان خوري زوري کې چې تړون ته مونږ هم باید ژمن پوت شو تاسو هم باید ژمن پوت شئ. په ټول افغانستان کې 40 ولایتونه دي په 40 ولایتونو کې جنگ روان دي ګوډاګیونو خلاف. کچېرته کوم ځای کې جزئی ته خطي کیږي امریکایانو ته اختار ورکولای کیږي خبر ورکولای کیږي چې دا د تخطی دو او تړون چې څو پره په کلی ډول دی دوی له لوري نقض نشي هغه پر موږ تړون نه نقض کوو. تړون دی موږ په ګټه ده او دا توسي چې دا بار بار دا خبره کوي تو ته به خطاب نکم دی عام افغان په صفت دیو پیژنم. خو دغه رسنۍ او دا ګوډاګیون چې موږ ته یای ځکه دوی شوق دا چې دا تړون نقض شي ولته خو امریکایانو وځي کنه دوی نه خو دوی په کلمو خو درد ځکه چې ولته امریکایانو وځي امریکایانو وتل په دوی بوج دي. موږ یایو چې امریکایانو وځي دا دی موږ د پر لوی لاس تروړنه دو یو نیم ځکه کچته جزئی تخطی کیږي یا غلطی کیږي هغه تحمل منکو په بدل د امریکایانو دی وتلو کې امریکایانو وځي د هواد نه دغه دی وځي عملاً موږ وینو ټنکونه برګړې دی اډي خلی کوي تخلیه کوي دا دی موږ د پوره لوی لاس تروړنه او د کابل ادارې د نظامیونو سره د کابل ادارې د نظامیونو سره چې موږ وربند نکو د دې ملیشو سره چې موږ وربند نکو علت معلوم ده. امریکایانو د موږ غوښتنه ومنله امریکایانو د موږ غوښتنو ته تسلیم شول د دومره ظلمونو وحشتونو سراسرای د دې ملت غوښتنه ومنله. که دغه ټامیان هم د دې ملت غوښتنې منلو ته تیار وي دوی سره موږ وربند ته تیار یو دوی دا غوښتنه ومني کنه لکه امریکایانو چې ومنله داسې د دوی هم غوښتنه ومني دوی سره به وربند وشي هیڅ خبره نه ده. کته یې موږ سره په طرز العمل اتیا ورځې سر خوږوي بیا په ټیټو سترګو هماغه طرز العمل ومني نو څه بیا تاسو وربند سره وکم خو په دونه خو دغه د فشار دغه آلادو دغه جهاد دغه جهاد برکت د چې ته انسان تونه به سړای جوړوم کني ته مو خبره منی ته خو مو ته بیخي په د ژوند حق ته مو ته نه روکولو نو زه تاسو وربند سره کوم وکم. او بل اساسي خبره ده چې په وربند امریکایانو وتلس میاشتې زورو والو وتلس میاشتې مو مخکې په مخکې خبرو کې یادونه وکړه وتلس میاشتې امریکایانو تر ټولو سخت بمبارونه وکړل د امریکایانو د ارتاګ نه وروسته لومړی ځل و چې دومره زیات بمونه دوی استعمال کړل په افغانستان په وتلس میاشتو کې په د مذاکراتو په جریان کې ځکه د امریکایانو غوښتنه دا وه چې موږ سره وربند وکړي اسلامي امارت دوی ته وی چې نه ملګري وربند نشته وربند به هغه ځای کې ځای تو سره کم چې کله ځای تونه اتفاقیه وکړم ایتونه ته مو سره تړون لاسلیک کې د افغانستان نه دی وتلو قرارداد لاسلیک کې هغه ځکه چې زه به تاسو ته وربند اعلانوم هغه نه مخکې وربندونه نشته. موږ فلسطینیون نه یو مرګریا موږ فلسطینیون نه یو چې څوک د موږ نه او یا کولا په مذاکراتو تیر کی مذاکراتو ته موږ لاندې وقفه واخ ورکو جهاد موږ نه بندو جهاد به هغه وخت بنديږي چې کله موږ د جهاد اهداف لوستکو د جهاد هدف هغه د اشغالګرو بشپړ وتل او د اسلامي نظام حاکمیت ده. کله چې د اسلامي نظام حاکمیت نسړای ډډاشي مطمئن شي هغه وخت به اسلامي امارت وربند اعلان کی دغه نه مخکې وربند خیال ده محال ده جنون ده دا خوبونه د څوک نه ویني. اوس کته سوال لري مې نه بنیو قاری صاحب دلته ته په خپل ځان عریضه کوي ته وایي چې هغه د موږ د دوی سره په تړون کې دا لیکلي دي چې چېرته موږ په افغان ځواکونو حمله کوو دوی د دفاع او د حمایې صلاحیت لري. هلته د قطر دفتر وایي چې نه موږ په تړون کې دا نشته دا د تړون خلاف کارونه دي چې امریکا یې کوي. نو دا د تا خبرې او د امریکا جواب درک کنه نه نه خبر نه زونو پیوا کوم بریدونه چې د تړون خلاف عمل بلل شوی دا هغه بریدونه دي چې په هغه سیمو شوی دي چې په هغه کې مجاهدینو مرکزونه دي او یا د عام خلکو په کورونو شوی دي. تفکیک وکوه د خبرې تفکیک وکوه یونه هغه بریدونه چې د تړون خلاف بلل شوی دي هغه بریدونه دي چې د
غیر جنگي ساحونې شوي دي ولته په اعلامیه ایتوسې خو لوی مصیبت دا ده چې امارت او مجاهد د رسنیو په عینکو کې پیژنئ خپل هغه اعلامیه نه یایئ پښتو دا اورېدلې دي چې طالبان ویلي دي چې دا د تړون نقض ده خو هغه اعلامیاتو نه دو کتلې چې د مجاهد اعلامیه څه دو هغه اعلامیه کې داسې راغلي دي چې هغه بریدونه چې په غیر جنگي ساحو کې کیږي په هغه ساحو کې چې هغه کې اصلا کوم جنگي خوځښت نه ده شوی هغه د تړون خلاف اوس تحقیق نه پوي شو کنه شوی پوي قاری صاحب محترم دلته کدي مجاهد خبرو ته راشو تا ما ته ویل چې ته اسلامي امارت د میډیا په سر پیژنې د میډیا د لوریا لومړی خو زه دا وایم چې زه اسلامي امارت نه د میډیا نه پیژنم زه د خپل کړنو په اساس پیژنم چې ولس وژنه کوي مکتب رانوي پلچک رانوي ښوونځی رانوي د افغانستان عامه شتمنۍ رانوي بل خبره ده دا د موضوع د بحث موضوع نه ده دا د موضوع بحث نه ده پرېږده شتمنۍ دا وران شي پول دا وران شي سړک دا وران شي ته د مادیاتو بندای ته به دا شیون مهم وي مو ته دا مهم نه دي سل پلچکونه دا وران شي زه د ازادي لاسته کوم پلچک شي وي پلچک شي وي روغتون شي وي کلینیک شي وي ته د مادیاتو بندای ته ارزښت نه پیژنې ته ازادي نه پیژنې زه چې ازادي لاسته کوم دا سل پلچکونه به زه جوړ کوم هدې نه به روغ جوړ کوم زه چې دغه ګوډاګیان غلامان دغه ټامیان د دې خاورې نه وشړم او یا په دې خاوره کې د محکمې میز ته ودروم دې په څیر به سل روغتونونه زه جوړ کړم سل کلینیکونه به جوړ کړم ته په دنیا کې وګرځه په نړۍ کې وطن وګوره منطق خلک وکیسه چا چې ازادي نه وي لوسته کړې هغه مړی نه خوري هغه اوبه نه چیښي هغې ته ازادي دومره مهمه وي هغه کلینیک او پلچک پوښتنه نه کوي ایتو خاوره د استعمار لاندې دو د اشغال لاندې دو ایتو ځمکه د اشغال لاندې دو او هوا د اشغال لاندې دو پریکړې د بهرنیو په لوس کې دي بندیان د بهرنیو په امر آزاد کړل د دوحې تړون د اساس په توګه د بهرنیانو په زور ومنلو هر څه د بهرنیانو په لوس کې دي غلام یې آزاد نه ته بیا د پلچک او د کلینیک خبرې کې اما شتمنیو خبرې کې اما شتمنۍ پرېږده او د مادیاتو بندګانو روشي ارزښت وپېژنئ ملتونه مطالعه کوي کوم ملتونو چې ازادۍ خوستي دي هغې د ازادۍ په بدل کې سرونه ویر کړي دي پلچکونه خو پرېږده پلچکونه عامه شتمنۍ چې دوی کیسې شي ته به عامه شتمني مخته کړي وسړی عامه شتمني پرېږده ازادي دا د ازادۍ جنګ ده د خپلواکۍ جنګ ده په دې کې سرونه ریبل کېږي داسې ځوانۍ وریبل شوې چې د جنتي انسانون و د ځمکې په مخ جنتي انسانون ګرځېدل د هغې وینې تالې شوې هغې ځوانۍ وریبل شوې دا د هیواد کونډې یتیمون تاسې نه کسئ یو پلچک ده چې پلچک وران شوی ده یو کلینیک ده یو روغتون ده چې عامه شتمنۍ دي سړیه لږ ملتونه وپېژنئ لږ د ازادۍ ارزښت وپېژنئ لږ د ازادۍ قیمت وپېژنئ قاری صاحب محترم د ذبیح الله مجاهد خبرو ته راځم تا د ذبیح الله مجاهد خبر یاد کړې د ذبیح الله مجاهد خبرو ته که په د تېرو 19 کالو کې نظر وکړو د ذبیح الله مجاهد نه ما په دې ګناهګارو اورېدلي دي چې دا ویلي دي چې هر کله چې د افغانستان امریکایان ووځي موږ سلا په ځمکه کې ږدو موږ هېڅ د امتیاز د قدرت وږي نه یو اما دوی اوس دلته والله قسم دې ته خورم په الله قسم خورم چې دا خبره ته ثابته کړي چې په دې لایف کې اوس ته مو چیلنج د ګورې دروغ مایا دروغ یل د انسان د پر ډېره لویه بې عزتي او لویه د شرم خبره ده په کفارو کې هم دروغ یل شرم دی که چېرته ته ثابته کړي دا خبره کوم زه به انسان نه وم چې دا خبره درته ثابته نه کوم نو خو په ثابته کړه دغه ده د لایف نه ما وځه بس ثابته کړو راغاګه چې مجاهد صاحب یلی چې امریکایان وځي موږ مسله په ځمکه کې ګدو زما سره ټیم وخیا وخت را کاپ لاس دقیقه نه لاس دقیقه وخت د لاس دقیقه ورسره لاس دقیقه وخت د کچېرته ته تم د لایف کې مو چیلنج ده کچېرته ته دا خبره ثابته کړه زې تو سره د امریکایانو ګوډاګیتوب او غلامي قبلوم سیدو دا ته چې کوم نظر فکر لري زه په میډیا کې مطبوعاتو کې اعلان کوم عام اعلان کوم چې زه د کابل ادارې ملګری شوم زه د ټامیانو ملګری شوم بس زه عام اعلان کوم چې ثابته نه کړه بیا د ثابته نه کړه موږ ته خوستولو کې بیا څه وی دی یای بیا به خبره نه دي ته کوم خیر ده خو دومره به تویم چې بیا د خپل عمل نه توبه وبسه صرف دومره صرف وایه چې مو توبه دو زه غولول شویم زه دوکه شویم ایمو ذهن منزل شوی ده برین واش شویم
مو ته غلط فکر وکړل شو دا صرف دومره خبره بیا وکړه هیته د ملاس د تی وخت د کلاس نه غوړي نیم ساعت وخت دی تا ک نیم ساعت نه غوړي یو ساعت وخت دی لایف نه بنو وځي دا نه چې بیا لایف نه وځي بیا سره ورک شو قاری صاحب زه به دا کوز کینم دا د ورو چې دغه سند دی دا د سند را پیدا کړ بیرته به راپورته کې په لایف کې هم دغه کړه دی سند را پیدا کې ټیم سی ونی ټیم سی ونی سي لاس ملټه وخت ورکې ک نیم ساعت وخت ورکوي دا شی قدر پیدا کړو ته مو چیلنج ده دا ته مو چیلنج ده کدا شی در پیدا کړو زه د ټامیونو ملګری کېږم په لایف کې اعلان کوم لاس د فلان مجاهد دی چې د امریکایانو دی وطن نو ورسته به زو اسلا په ځمکه کې قدم د امریکایانو دی وطن نو ورسته به زو اسلا په ځمکه کې قدم افسوس دي خلکو په حال دی موږ دوی ته ځکه یو چې تاسو امارت دی ادرس نه ده پیژندله امارت مو دی ګډاګیونو د رسنیو په عینکو کې پیژندله ده دا عجیبه منطق ده چې مجاهد صاحب ویلي دي چې زه وسله په ځمکه کې قدم چې امریکایانو وځي نه قاری صاحب دا چې ته تسلیمیږي به امنیت ملي کې کار کوي که دفاع وزارت کې دا خو ډېر قوي چیلنج ورکړه یاره زه چې هغه دا د ملي دسترخوان کې به برخه واخلو ملي دسترخوان په نوم هغه څه ده نه چې هلته د حاج آقا په ملا سه قاري صاحب هغه بیا ډېر خوند کوي کرا د پلې خشتي کې امامت نیولی پوه شوې خلکو ته دعوت ورکړې چې راشئ کابل ادارې سره یو ځای سئ اسلامي نظام غواړو سلام علیکم اعاذنا الله منه اعاذنا الله منه اسلامي نظام ضعیف دی موبین صاحب نو دا نه ضعیف دی کمی نظام قربان دي شمنټم ضعیف دا غپل رور جنت خان مهرباني السلام علیکم الله دې جنتی لره مهرباني وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دې وضعیت خرابه ده شاهین صاحب جناب خان والله تام وضعیت خراب ده کامرا دی بنده که شاید تاسو اینترنت سم شي کامرا بنده که امکان داری ورک ملنګ ته جنت خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جنرال صاحب په خیر راسي خیر سلام عزت که قدرمن شه ورک ملنګ مهرباني وکړه پښتنه ته نو پښتنه خدا وا چې تاسو هغه کړه وا چې دا امرالله فعلی جنت خانم وضعیت خراب ده شاهین صاحب شاهین صاحب جنت خان د ورک ملنګ غاښ ستا سره الله دې نور کې غاږ نشته ده ښه غازی جانان سلام علیکم جنت خان د تاسو ستونزه ده غازی صاحب سلام علیکم جنت خان تاسو غاښ خراب ده جنت خان ته کوشش مکو نور چې لایو قرآن تراسه د انټرنیټ د خراب ده غازی جانان سلام علیکم گلبدین رور سلام علیکم گلبدین تنا گلبدین که حکمتیار مې ور سره گلبدین رور سلام علیکم گلبدین هم قطع شو ښه بریتو کاکا بریتو کاکا سلام علیکم وعلیکم السلام د مخوږی عزتمنه د مو پښتنې ورنه ټول د ګروپ مونږ ته استودیو ما دا کوي قاری صاحب نشه چې قاری صاحب راوخل استودیو خواهش کوم استودیو فقط ما فکر دی قاری صاحب راوړل استودیو خالی کا استودیو خالی کا کسان ته لره کا ها شاه مبین صاحب تو ته ډېر سلامونه دي قاری صاحب ته ډېر سلامونه دي غون ګروپ ته ډېر سلامونه دي الله دا کامیاب سوتي الله دا ذهن همیشه احتیاطمن سوتی علاوه د دغه ذهن چې کوم سوچتای الله دا همیشه د کامیاب سوچي چې دوس مثال د مبارزه چلاويستا د سوچو کړای دی د عقل استعمال کړای دی د پښتني بیا خاصه افغانستان دی پورا د خپل وطن دی پورا د خپل حقوق دی پورا بیا مې قاری صاحب ته ډېر سلامونه دي الله د سوچ الله د عقل همیشه مخته په اختیار کو مقتدا ایبوزي ډېر مننه زه خو داس خبره دوکنه چې تاسو مبارزه ډېر کسو ډېر مزارو کوي ویل چې مبارزه ورغادو د پښتنې د حقوق د پره د اسلام د مختاق د پره
په دا خصوصي زه داسې وایم چې کوم خلک په د مبارزه باندې انکار ونه کو اخو د اسلام نه خارج شو الله تعالی ځکه اسماني نه پیدا کړی دی او سلوي انسان ته ورچولې دو بیا د دښې نه چې څوک انکار کوي زه وایم چې دا خو د الله تعالی د طرف نه استخپل غضبینه په کتابینه کې روغلي دي په قران کې روغلي دي پاک خو سی به میش دی تای نسی راغدلای او کیم د تو سوچ تای کیم د تو عقل دای د خپل حقوق د غوښته بیا د افغانستان د جوړولې زه خو یان چې دا ډېر زبردست په دا باندې چې څوک بعد بالکل زه یان چې تو د پر ادای وکه مکړی خبره دو چې د خپل ملک بوتل ودر دوګه صحیح مبین صاحب نه قاری صاحب دا ورغلی قاری صاحب مت خبر ډېر خوان ورکوي ډېر د دنه مننه کو بیا مبین صاحب د تونه ډېر مننه کو الله د توسه مبارزه همیشه کامیاب وسوتی همیشه په مخبوزه است نه راخوزه دا سړی چې توسه پته دوکنه چې رد یوتای توس په مبارزه کې زموږ دخلت نشه کړای محترمه الله دې اجر درکړي الله مو ونازو الله دې توسه د اخلاص او د توسه مینه موږ سره قبول کړي محترمه یقین دی وشه چې زه دومره سخت ستړی وم دا وخت ټول ورځ مې په کور تیر شي خدا وخت چې روشم نو ډېر ستړی وم د ستونزې سره بیا هم کوشش کوم چې لایف وکوم د دې په خاطر چې د خلکو غ مینه غ تند موت شي نو ان شاء الله چې موږ خپل مبارزې ته دوام ورکوو او دا مبارزه چې د نن ورځې دوه هم نه موږ د خپل مبارزې احسان هم پچانه اړو موږ دا د دین خدمت دا او الله تعالی د الله احسان د پمږ نه چې موږ الله تعالی د خدمت خولي دا د الله فضل د پمږ نه چې دا خدمت الله دې موږ نه خولي او موږ د خدمت ته غوړه کړیو موږ په هیڅ احسان نه اړو خو مصرفیتونه زیات دي سړی ستړی وي ډېر زیات د ستونزې سره هم په دې خاطر چې غدي ملګرو مینه موت شي د مبارزه په مخ لوړ شي دوام ورکوو کني دا د 2010 کول نه ورسته چې د فیسبوک سره منځته شوی د په فیسبوک کې موږ لګیایو ډېر خلکو کوشش وکړو موږ ته به چیلنجونه وکول چې دا فیسبوک نه موږ ورکوو ډېر بدمعشون روغلل خو بس الحمدلله موږ د الله په نصرت او د خپل ملت د خپل ملګرو په کومک باندې دا ویلوړو تر اخیری سلګۍ پر مبارزه کوو او موږ هغه خلک نه یو چې د چا په ګواخ یا د چا په هغه موږ د میدان پرېږدو ان شاء الله د توسي په دعا سره د توسي په کومک سره د توسي په تشویق سره ان شاء الله د مبارزه موږ تر اخیری منزله پورې رسو او یا به موږ د شهادت جام نوش کوو ان شاء الله بس الله د کامیاب لري مبین صاحب قاری صاحب د ټول ملګری د ټول د افغانستان ورنه د ټول د پښتو ورنه زه بیا څه خبرې کوم ویني چې خبرې نشي کنه افغان ته زه دا پیغام ورکوم ټول پښتون ته دا پیغام ورکوم چې کوم د دې مبارزاتو کوم د دې سوچ تای زه یا چې دغه خلک سره په خبره باندې اتفاق کړل د خپل ملک جوړول او د خپل اسلام طریقه مخته تاګو دا خو زه یا چې دغه خلک سوچ ډیر ریغ دی او د قاری صاحب د مبین صاحب نه په دنه مخکې د دې قیمتي سړی وي د خبره د کړلې وي او د بلې د تړلې وي کنه خو زه یا چې د بار د مبارزه چلوي چې روسي خپل ملک ته د بار ملک نه چې کیمه د په لیپینا ماغله د خپل ملک خلاف ورزي ما کیستا د خپل ملک دشمنات ما کیستا روسي چې خپل ملک ابود کی خپل ملک په مخ بيزي زه یا چې دا د قاری صاحب او د مبین صاحب بیا چې د توس کیم ټیم دا یا د توس کیم عقل دا د توس کیم ملګری دي دغه د پورا خو ډیر قیمتي اني قیمتي ټیم دا او قیمتي وخت دی بیا دغه سره ډیر څه موافقه وشي د افغانستان د پورا بیا نشته غو د تای مداخلت وکړه د په افغانستان باندې قرباني وشوه په افغانستان باندې اسلامي خلک وینا قرباني ورکړلې وینا په یادو بیا زه وایم چې دا مزه یې کويستا چې نسی ځایا نرا مبین صاحب یا قاری صاحب زه نرا څو یا خو زه بار د تاسو تار خو ان شاء الله الله معزت وکا الله مقدرمان لرا یا راو چې تقیب ورته
صافي ورور ته مبین صاحب صافي ورور مهرباني وکړه سټډیو ماډه قاری صاحب دغلته یو کس دا پرون هم نوم لیکلی و چې زه د مبین د پښو خاور یم په دې سخت خفه کېږم سخت ازرده کېږم دغه نوم چې ونه لیکې یقین دې په الله اوسه چې پرون مې دومره چرت خرابه سو تاسو مونږ او تاسو ورونه یو مونږ او تاسو د ایمان او د عقیدې خلک یو مونږ او تاسو دا خبره په مونږ کې نه وي نو نوم دې بدل کې نوم دې که تغییر کې نو رااخله ما پرون نوم نه سخت په دې باندې مایوسه کېږم خفه کېږم زه د تاسو خادم یم زه د دې په خاطر چې د تاسو د مظلومانو غږ تاسو ته ورسو ما او قاري صاحب چې په هره طریقه کېږي رازونه مونږ تاسو خادمان یو نو څوک هم دا فکر مه کوئ چې مونږ به تر تاسو یا اوچات یو یا به تر تاسو بهتره یو یا به تر تاسو ښه یو قسم په الله زه د تاسو د یو خادم په صفت باندې راځم د تاسو د یو غلام په صفت دغه غږ زه جګوم نو نوم دې که بدل که رااخلم د کنې نه دې رااخلم خفه نسې وروره په دې زه سخت خفه کېږم کوشش وکړئ چې د مونږ ملاتړ په دې رقم باندې وکړئ چې مونږ سره په لایف خپرونه کې همکاري وکړئ لایف را سره شیر کړئ لایف کې ښه کمنټ وکړئ ښه مشوره راکړئ نو دا به د مونږ دپاره افتخار وي الله دې تاسو نه کموي قربان مو له دغه مینې شم او مننه درنه کوم صفي ورور سلام علیکم السلام علیکم زه خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې تاسو دلته زه خبرې کوم زما اواز تاسو اورئ هو اواز دې ستا بالکل اواز زه یو دوه خبرې کوم ډېر وخت هم نه نیسم زما نوم رحمت الله صافی دی زه دلته سویډن کې اوسېږم او زه ما غوښتل ډېر وخت نه چې تاسو سره خبرې وکړم په دې چې قاري صاحب او مبین صاحب زه تاسو ته وایم چې دلته اروپا کې ډېر افغانان داسې دي چې طالبان سره مینه لري او زما خپله طالبان ډېر خوښ دي دلته ډېر داسې دي چې نه خوښېږي طالبان نه خوښېږي خو زما خپله طالبان ډېر خوښ دي هغې وجه دا ده چې امریکایان هېڅ حق نه لري چې په افغانستان حمله وکړي یا افغانستان باندې ډېر وخت ظلم یې وکړو اشغال یې وکړو بل په موږ باندې داسې یو ظالمه حکومت نافظه کړه نو موږ باید تاسو وستایو او ستاسو طرفداري وکړو ځکه چې په حق یاستئ زما نه څوک خپلوان طالبان کې شته دی او نه څوک پیژنم خو خالي په دې چې ما تاسو په حق ښکارئ نو مبین صاحب زه درته ویم چې زما دلته تقریبا 20 کاله کېږي زه ورکوټ هلک وم چې راغلی وم او ډېر خلک دي چې طالبان سره مینه لري او زما خپله د طالبان سره ډېره زیاته مینه ده نو یو اول خو دا ده چې داسې فکر مه کوئ چې اروپا کې ټول د افغاني یا دغه دی ټول داسې نه دي مینوال تاسو ډېر دي څوک به راځي څوک به نه وایي څوک به یو څه څوک به بل څه خو شته دی زما دلته ما خلکو سره خبرې کړي دي څوک چې په حق خبرې کوي هغه ښکاره ښکاري نو زه اوس یو دوه سواله لرم هغه دا چې لکه اوس په راتلونکي حکومت کې که نه خلک وایي چې طالبان دی د دې غل حکومت سره یو ځای کار وکړي نو زه اوس دا وایم طالبان د غلو نه لاسونه غوڅوي او دا حکومت غل دی نو دوی سره حکومت دې حکومتونو سره تاسو څنګه کار کوئ لکه څنګه امکان لري ځکه چې تاسو خو غلو نه لاسونه غوڅوئ او دوی غله ما په خپل زه چې کله کابل ته لاړ شم وګورم یو ساده قومندان چې 20,000 افغاني معاشي 2 لکه 3 لکه ډالر کول لري حیران شوم چې دا څنګه امکان لري زه دلته اروپا کې اوسېږم زه د دې وخت نه لرم کابل کې په 3 لکه ډالر کور واخلم دا څنګه امکان لري چې یعنې دا نو دې سره ستاسو د حکومت په څه رقم جوړ شي زه اوس په دې نه پوهېږم او بله خبره مې دا ده چې لکه اوس زه په دې رسنیو کې ګورم دا رسنۍ ډېر شیطان رسنۍ ده ټوله ورځ به تبلیغات کوي ټوله ورځ دغه کوي او بل دا چې پښتو ورکه ده ورغله زه زما خپله پښتو قوي نه ده خو زه چې ګورم د افغانستان کې اکثره خلک پښتانه دي زه د نورو قومونو خلاف نه یم
خو په رسنیو کې پښتو نشته دی، په پوهنتون کې نشته دی، په یو ځای کې حکومت کې نشته دی. نو په راتلونکي حکومت کې زما دا هیله ده تاسو نه چې د پښتو دپاره هم یو څه خدمت وشي. ته یقین وکړه ورغله دلته چې ما نه کوم سویډاني تپوس وکړي چې ته د کوم ځای زه افغانستان، ما ته وایي ته په فارسي پوهېږې؟ زه وایم نه زه خو یعنې زه پښتون یم، یعنې پښتون نوم څوک نه پېژني دلته. هغه ټول خلک فکر کوي دلته یوه ژبه چلېږي او درې او د درې ژبې احترام لرو موږ. خو دا چې دغه اخرنی سوال ته به دغه جواب ورکړم چې امریکایي اشغالګر یا هر دنیا کې څومره اشغالګر قوتونه د دوی اقلیت په اکثریت مسلطوي. لکه تاسو به لیدلي د هزاره قوم نن سبا کلیدي وزارتونه له دوی سره دي. همداسې نور خو طالبان دغه شي ته بالکل توجه نه ورکوي او پاتې د غلو خبره طالبان به هیڅ کله له دې غلو فاسدو چارواکو سره ګډ نظام کې ګډ نشي. که ګډېدلی دا ضرورت د دومره جګړې نه و. طالبانو که داسې نظام غوښتلی صرف دغومره تنازل یې کړی وای چې هغوی د امریکانو سره یو څه لار وړی وای نو نن به دا حالت نه و، نن به غني نه و، کرزی به نه و. په دې حکومت کې به طالبانو دا چې طالبانو 18 میاشتې له امریکانو سره مذاکرات وکړه، اوس له دوی سره لګیا دي او دا 20 کال لګیا د جهادي بهیر روان کړی دي. همدې په خاطر یې کړی چې دلته سوچه اسلامي نظام غواړي او د هغه خلکو حقوق چې په دا 20 کالو کې تر پښو لاندې سوي پاماله سوي دي هغوی ته به خپل حقوق ورکوي. دلته غصب شوی، دلته غلا شوی، عامه شتمني لوټ شوی. خلکو نه باید پوښتنه وشي اتانور تر پرونه پورې یو جوړ جرابې نه درلودې، نن د بیټریو کارخانه، د موټرو کارخانه چې چیرته ګورې پلانکای نوري فابریکه، پلانکای نوري دا یې له کومه کړه. نو دا به خامخا حساب او کتاب کېږي او انشاءالله داسې نظام به جوړېږي. داس درته اطمینان در کوم چې تاسو به د زړو تڼاکې پې باندې ماتېږي. دغه خلک چې غصب یې کړی دي، تاسو وینې توی کړي، موږ یې خرڅ کړي یو، دا به ټول محکمه کېږي. دلته داسې نشي کېدلی چې لکه پارلمان کې چې دوی راټول شول د مجاهدینو په وخت کې د نجیب د سقوط نه وروسته کړي جنایتونه 80,000 کابلیان یې وژلي او ځان ته یو قانون جوړ کړ چې دا مافیات سو بشر د حقوقي څوک پوښتنه ترې نشي کولی. امریکا هم په دې جنایت کې شریکه ده. دغه چا چې کابل یې ورک په کنډواله بدل کړ، 90,000 کابلیان په شهادت ورسوه، همداسې افغانان یې وځورول. طالب لامل د ظلمونو د راتګ شو. نو دا خلک هغه وخت کې ځان ته یو قانون جوړ کړه مافیات سو. اوس هېڅوک چاته څوک نشي ویلی چې ته خو پرون ټوپک سالار وې، ته غل وې، تا افغانان وژلي، تا له پښتنو پیغلو نه سینې پرې کړي، تا رقص مرده کړی، تا په کیلومتر کې پاټک اچولی، تا سپي په پاټکو درولي. دا پوښتنه اوس څوک چا نه نشي کولی، ولې چې ځان ته قانون جوړ کړی. نو هر سړی باید مجازات سي. موږ له طالبانو نه سرکونه نه غواړو، موږ ته بلند منزلې نه غواړو، موږ قوي اقتصاد نه غواړو، موږ نه تللی عزت باید دوی راکړي، موږ ته شرعي نظام راولي. شرعي نظام چې راغی ټول مشکلات د موږ او تاسو پکې حل. د قاري صاحب هم ویلې چې موږ د دغسې چارواکو لکه محب او بل او سیالي او د بلیک واټر د مزدورانو د دوی د خبرو ته فوکس ځکه زیات نه ورکو، توجه نه ورته کوو چې دوی په خپلو خبرو ولاړ نه دي. دا خبرې دي د دوی نه، دا غلامان دي، دا مزدوران دي، دا رټل شوي دي. دوی د پښې د کېښودلو ځای نه لري. دوی چې دا اوس هم کابل په راکټونو باندې ولې د همدې په خاطر چې د امریکا شتون دلته نورم مضبوط کړي. خو امریکایان ځي له افغانستان، هغه که جمعالدین بایډن ده او که ټرمپ ده او که بوش ده، د افغانستان جګړې 4 رئیس جمهوران وخوړل، خو دا جګړه یې ونه ګټله. دا جګړه په 6 لکه بهرنیو فوجونو ونه ګټل شوله، په 3 لکه د اردو عسکر او 3 لکه پولیس او امنیت او اربکي باندې دا جګړه دوی ونه ګټله. طالب مهار نه سو کړلی. نه دا چې طالب مهار نه شو، طالب لا قوي سو، لا مضبوط شو، لا سیاسي سو، لا غښتلی سو، لا پوه شو. ځکه چې هلته په مقابل کې له داسې چا سره لګیا ده چې هغه هېڅ سرې کرښې نه مني، هېڅ سرې کرښې پېژني نه، هېڅ د افغانستان هېڅ یو شي ته دوی قایله نه دي. نه د افغانستان کلتور، نه فرهنګ، نه مذهب، نه دین، نه ارزښتونه، هېڅ شی. دوی هر څه تر پښو لاندې کړه. دوی راجګېږي نن د CIA مزدور ښه دنه سړی پوښتنه وکړي چې وروره تا را پیسې له کومه کړې؟ لومړی مرستیال صاحب چې ته 500 د رجال برجسته خلک په ځان پسې ګرځې، سیکورټي 20 ضد د زرې موټر ګرځې، کابل د بلند منزلونو نه ډک ده او راجګېږي د خلکو بلند منزلې، د خلکو کورونه ورانوي هله د ښاروالي په نوم باندې. که ته رښتیا نه رې
رښتیا افغان رښتیا غیرت لري رښتیا د دې ملک واګي د تا په لاس کې دي لاړ شه د امریکا د سفارت او د برطانیې او د نورو سفارتو له مخې نه سیمټي دیوالونه لري که دغه سړک د خلکو د عبور او مرور لپاره خلاص که خو ته غیرت نه لرې ته ځې د یو غریب دکاندار د چا چادرې لرې کوې نر دې بولم نور خو پرېږده ورسه د هند د سفارت له مخې نه یې لرې که نر دې بولم ورسه د پاکستان د سفارت له مخې نه دغه سیمټي دیوالونه لرې که نه شي کولی همدغه غریبانو په زر اخیستې ده ولا صالح قانون تابوتونه د دکان مخکې مږ د یو نجار تابوت چیرته کېږدي د مړه هغه مه کوئ قصابي غوښه دا عجیبه حکومت ده نو شاهین صاحب ته د سره په تماس کې سل ماته یو 15 دقیقې اجازه راکړئ که خفه کېږئ لایف خپرونه مو مخکې بوځئ لایف شیر کړئ د سره لایف شیر کړئ دغه ورور سره ډسکاس وکړئ د زړه درد واورو مونږ هم واورو ټول افغانان یې واوري قاري صاحب شاهین صاحب محترم مهرباني ګرانه مهرباني افغانانو ته باید مونږ مینه ورکړو دوی ته زړه ورکړو دوی ته مینه ورکړو چې دا د افغانستان نه لرې پراته دي په نورو هیوادونو کې دي دا د مونږ ورونه دي دوی باید دوی مشکلاتو ته لاسرسی وکړو زما خپل لکه په افغانستان باندې ډېر زیات زړه خوږېږي ځکه چې دلته زه ګورم دیو هم انسانان دي په اروپا کې او موږ هم انسانان یو نو دیو ولې ژوند ښه دی او زموږ ژوند ولې خراب دی زموږ دلته دیو ماشومان ښه ژوند لري زموږ ماشومان په کوڅو کې سوال اغوندي دا ولې دي شي خو دې شاته دغه حکومت دی چې ډېر غل دی ډېر شاهین صاحب حکومت اجازه راکړي د دغه خبرو باندې څه خبره وکړي چې ژوند دوی ښه دی که خراب دی اسمت صاحب مهرباني وکړه تاسو وخت لرئ ممتاز یم زه ممتاز صاحب مهرباني ممتاز صاحب وبخښئ ممتاز محترم شاهین صاحب خپل مینه او سلامونه او محترم استاد جنرال او محترم قاری صاحب محترم ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم دا مخکینی ورور څه خبرې وکړلې چې تاسو به د غلو سره څه چلند کوئ د غلو سره به څه کوئ د غلو سره به حکومت څنګه کوئ که د غلو سره یو ځل حکومت موږ کولی او د غلو سره موږ حکومتونه کولی ډېر زارۍ وکړي چې په اول د انقلاب کې نو دومره به ولې بندیانېدلو دومره به ولې صاحب زخمیان کېدلو دومره به مولې کورونه خرابېدل دونه به مولې اسیران وای په زرهاو مولې اسیران وای بندیخانې به مولې ډونډکې وای چې د ډوډۍ څخه دوی حاضر دي ولې په زولونو کې موږ وایي موږ خو د اول سره څخه به دغه اراده وه چې د غلو سره او هغه چا سره چې د اسلام په ضد باندې وي د قرآن په ضد باندې وي د وطن په ضد باندې وي د ملت په ضد باندې وي د هغو سره نه حکومت کوو او نه پیسې غواړو او نه خپل جیبونه ډکو نه سړکونه داسې بله منزل جوړو د هغه وخت زموږ عهد و د اولې ورځې څخه زموږ عهد دا و چې خپله سپېڅلې مبارزه د صفر څخه د صفر په صفر کې ضرب کړه چې هېڅ شی مبارزه شروع شول او موږ مبارزه وکړل نو اوس چې په دې وخت کې د لوی رب او د کائنات څښتن زموږ سره خپل امداد او خپل نصرت خپل تعاون او خپل معیت را سره وکړي او د په نصرت باندې الله دې پړاو ته راورسېغلو او نن په مطبوعاتو کې موږ څرګند انشاءالله د لوی خدای په فضل او په کرم په احسان باندې کړه کېږو نو ابدا درته وایم چې اسلامي امارت په دې باندې احد لري چې هېڅکله د غلو سره د غلو ملګری کېږي نه د غلو سره به صاحب حکومت جوړ کړي ملت ته باور ورکوو ملت ته اطمینان ورکوو چې د دې خلکو اراده یوه ده او د دې عزم یو دی د دې فکر یو دی د دې وعده یوه ده دا د الله سره وعده کړې ده او د دې ملت سره یې وعده کړې ده د خپل عهد او حلف په دې باندې لري چې انشاءالله داسې حکومت به جوړي حتی خپل فساد کې به ناپاکه کسانو ته اجازه ورنه کړي نه به په فرهنګ کې ورکړي نه به په خپله اردو کې ورکړي نه به خپل په پولیس کې ورکړي نه به خپل په څرنګوالانو کې ورکړي نه به خپل په قضا کې ورکړي نه به خپل افرادو کې ورکړي ابدا زموږ دا سپېڅلې موږ ځان ته ځانګړې محکمې لرو موږ د سارې ادارې لرو خپل قواوې صاحب تر نظارت لاندې زموږ مجاهدین تر نظارت لاندې زموږ کمیسیونونه تر نظارت لاندې زموږ ولسوالان تر نظارت لاندې موږ تعلیم او تربیه تر نظارت لاندې موږ مبارکات موږ ټول سپېڅلې ادارې دي که یو څوک حیانا جرم وکړي هغه فورا محکمې ته راکشو او د هغه په مربوط مقاماتو کې هغه بندي کړل کېږي نو داسې د غلو سره او داسې د غلو ملګري سره هېڅکله نه اسلامي امارت د هغو نه ملګري کوي او نه د هغو سره ملګري کوي تاسو ته اطمینان درکول کړل کېږي زموږ ولسونه چې په هر ځای کې یاست موږ د اسلامي امارت ورګړي یاست که په خارج کې یاست که په اروپا کې یاست چې هغه اسلام